یا د غویي میاشت ګوره او داسې ساړه ګوره داسې یخ ګوره. پخوا به دې وخت کې په کابل کې ډېره ګرمي وه که نه، او سږکال نو هوا ډېره سړه ده او ډېره یخه ده، خصوصا دلته چې دا د کابل په ښار کې دا دوه غرونه دي او په منځ کې دا فاصله د سپیس دی، بیا په دې کې نو یخ شمال راځي، هغه د ریشخورو یا د دې ترڅنګ د ګذرګاه یخ شمال چې ورته وایي که نه دغسې راځي. نو خپرونه به شروع کړو. سلامونه، ستړي مه شئ. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو هیله ده چې زموږ د شمالي ولایتونو خپرونې مو د پام وړ ګرځېدلې وي او موږ په کندوز، بغلان، مزار شریف، بلخ ولایت سمنګان او تر فاریابه پورې تاسو ته خپرونې درلودې او دا دی نو بیرته راګرځېدلی یم د افغانستان ښکلې پلازمینې کابل ښار ته او نن د کابل په ښار کې یم او موضوع هم دغه ټاکل شوې ده چې په کابل کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ورځو کې ورښتونه بارانونه بیخي ډیر دي. د چا خبره چې ژمی وروسته شوی دی، اوس مهال د غویي یا د ثور میاشت ده خو کابل کې هوا ډیره سړه ده، بیخي یخه ده. له نیکه مرغه چې بیا دغسې اوبه هم پکې ډیرې شوي دي او د کابل سیند داسې له اوبو څخه ډک شوی دی لکه څنګه چې تصویرونو کې تاسو وینئ. د کابل ښار ته یې ځانګړې ښکلا وربخلې ده په دې ورځو کې. پخوا وختونو کې ما د کابل سیند ډک لیدلی او خو هغې وخت کې حتی دا اوبه هم خړې نه وې، صافې وې، داسې آسماني رنګ آبي رنګ یې درلودو لکه څنګه چې تاسو وینئ. دغې ساحې نه په پخوانیو وختونو کې نه پوهېږم چې د ډاکټر صاحب نجیب الله وختونه و که د هغې وړاندې دلته انځورونه ښکل شوي دي. زه به تاسو ته هڅه وکړم چې زموږ همکاران که وکړی چې دغه تصویرونه هم په دې خپرونه کې تاسو سره شریک کړي. نو هغې وخت کې د سیند کې ډېرې اوبه وې او بیا صافې وې، پاکې وې. نو اوس مهال خو چې بارانونه شوي دي، د سیلابونو او د خوړونو د غرونو دغه اوبه تازه راغلي دي سیند ته، ځکه خړې دي. خو بیا هم د کابل ښار ښکلا یې ښایسته کړې ده او دا بارانونه او ورښتونه چې په دې وروستیو کې دلته کابل کې دي، هوا هم ماشاءالله ځانګړې ده، صافه ده، فضا ښکلې شوې ده، خپلې تاسو وینئ او د دې ترڅنګ د هوا ککړوالی ورسره له منځه تللی ختم شوی دی. کوم چې په ژمي کې ډېر د کابل ښار هوا ککړه وه او زیاتره له بده مرغه زموږ هیوادوالو په بخاریو کې د لرګو په زیاته پلاستیکونه هم استعمالوي چې دا هوا یې بیخي خرابه کړې وه. په دې هیله چې په دغې برخه کې زموږ ټول هیوادوال پاملرنه وکړي، هم د وطن د ښکلا لپاره او هم د دې لپاره چې بیا د دغې دودونو د دغې ناپاکې هوا له کبله زموږ زیاتره هیوادوالو ته بېلابېل ډوله محیطي ناروغۍ رامنځته کیږي او زموږ هیوادوال پرې اخته کیږي. او د دې ترڅنګ نو په همدې اړه مې وغوښتل چې تاسو باندې دا د کابل سیند تازه وضعیت هم وګورم او زه چې تر څومره معلومات لرم په کابل کې له نیکه مرغه کومه بده حادثه نشته د دې اوبو د راتګ یا د سیلاونو د راتګ له کبله. خو ښه خبر دا دی چې دلته په کابل کې بیا زیاتره سیمو کې پخوا په ځمکه کې اوبه وچې شوې وې، کمې شوې وې او اوس نو څومره چې ما معلومات ترلاسه کړي او خپله معلومات لرم هغه دا دي چې اوبه هم بیرته په ځمکه کې ډېرې شوي د کابل په بېلابېلو سیمو کې او حتی داسې سیمې هم په کابل کې وي چې زه خپله معلومات لرم لکه د قلعه زمان خان سیمه چې ما دا معلومات ترلاسه کړي وو چې هلته په د غونډیو سیمو کې اوبه کمې شوي وي او حتی په ساګانو کې اوبه نه راتللي. خو له نیکه مرغه چې د دې ورښتونو بارانونو له کبله دغه ستونزه په پوره ډول حل شوې ده او په ځمکه کې اوبه ډېرې شوي دي. او لکه څنګه چې ما وویل په کابل کې نو هوا ډېره یخه سړه ده او د ثور میاشت ده، د ثور یا د غویي میاشت ده. دې میاشت ته ځکه د غویي میاشت وایي که نه، حمل یعنې وری، بیا ثور ورپسې د غویي میاشت چې په حمل میاشت کې وری میاشت کې تازه ده، ځایونه شنه کیږي، دا کبلې، دا چمنونه تازه راشنه شي، یعنې هغې وخت کې وریان کولی شي
پسونه کولی شي خوراک وکړي یا بزې کولی شي. خو په غوایي میاشت کې بیا دا کابلې دغه چمنونه دومره شنه کېږي، دومره سترېږي چې بیا غویان هم کولی شي، غواګانې هم کولی شي چې دا وخوري. نو په دې وخت کې بیا پخوا وختونو کې کابل کې افغانستان کې هوا به ډېره ګرمه شوې وه، خو سږکال ډېره سړه ده او داسې یخ شمال هم لګي. نو زه به ډېرې خبرې نه کوم، تاسو یو څو تصویرونه د دې سیمې در سره وګورئ. د کابل ښار دغه پل باغ عمومي نه دې خوا او شای دوشمشیره چې ورته وایي خوا د شای دوشمشیره زیارت او جومات دی. دغې سیمې څخه به زه تاسو ته یو څو انځورونه وړاندې کړم، بیا به له خپلو وطندارانو سره هم خبرې اترې ولرو او هڅه به وکړو چې د قرغې په لور هم لاړ شو. له هغه ځای څخه هم ښه خبرونه شته. دغه پل د تیمورشاهي پل په نامه یادېږي او دغه سیمه هم د تیمورشاهي سیمه ده د کابل ښار. او دلته یو حاجي صاحب را سره ولاړ دی، له دې سره به یو څو خبرې اترې هم ولرم. حاجي صاحب ستړی مه شئ، جوړ په خیر. تاسو ستړي مه شئ چې په خیر راغلی، الحمدلله تاسو سره په خیر لیدلو شو. ډېره مننه. پیل کې که راته ځان وپېژنې، نوم مبارک دی، څه دې کول په خیر دلته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو نن دلته تللی وم، څه وزارت داخله کې مې له کار و، عمري صاحب سره هغې سره مې لیدل وکړه او د هغې نه چې اوس رالم، تاسې مې دې ځای کې ویل دی او یم د کونړ د ولایت د ماڼوګي د ولسوالۍ د پېژ درې. ماشاءالله ډېر ښه. د ماڼوګي د کونړ د کلیګل د کلي اوسېدونکی دا دی. نن د کابل سیند هم لکه د کونړ د سیند په شان څپې وهي. دا ډېر وخت ارشاد وخت نه رانیولې ده، اوسه پورې دا سیند داسې نه و لکه دا نن چې موږ ویل ده. ویله شوټ به پروت وه، دا پوډریم به کې کته پورته کېدل انشاءالله. اوس الحمدلله چې اوبه پکې روانې دي او تاسې ډېره په دغه باندې روان دی. ډېر ښه په مستۍ باندې روان دی او د کابل ښار ته یې داسې ښکلا وربخلې ده. ښکلا ورکړې ده او دې باندې م شکر الحمدلله چې یو اسلامي امارت راغلی دلته، اسلامي حکومت دی. موږ او تاسې په دې باندې الحمدلله یو شکر وباسو. نور خو ښه نور ښه صحت دې ښه دی. څو کلن یې؟ یاره شپږ شپېته کاله داسې به یم انشاءالله. شپږ شپېته کلونو شاوخوا یې. ډېر ښه. او څومره موده وروسته تا ویل دا سیند داسې وکتلو؟ یاره چې انشاءالله چې دغه د 40 کاله به کېږي چې داسې 40 کاله کېږي که نه؟ خپله اوس کابل کې اوسېږي که نه؟ کونړ کې هم اوسېږم او کابل کې هم اوسېږم. او یو ځای مې مهاجر شوی پاکستان ته تللی او یو مې هلته دی مولوي دی په کلیګل کې. اوس زه راغلی یم د دې ځای سره مهاجر سره دلته او نوم مې حاجي شیرخان دی، د کلیګل د کلي اوسېدونکی یم. ستاسو په نظر دغه سیند د کوم ځای نه سرچینه اخلي؟ دا معلومات لري؟ دا سیند انشاءالله د پغمان او د قرغې د دغه ځای نه سرچینه ده. د پغمان او قرغې نه بالکل همداسې ده. او د دې تر څنګ اوس خو څه مصروفیت نه لري نو؟ نه اوس هېڅ مصروفیت نه لري. او پخوا دې څه مصروفیت درلود؟ پخوا دغه کار و چې د قام مشري م کوله، منډه رامنډه د قام ته د قام مشري دې کوله. ځوانۍ کې مثلا دغه 13 کلن 40 کلن چې بیا د وختونو 40 کلن کې یاره هېڅ هم نه دي کړی. دغه منډه رامنډه م کړې، سبق هم بیا دغه پورې خو ملیان پکې نه شو، نور خپل قرآن هم ویلی دی، نور که جهاد هم کوه د شوروي په وخت کې. او اوس د انګریزانو په وخت هم دغه کړله چې
طالبانو د خوا نه مشرانو دلته د حکومت ته راتلو او د حکومت د مال ته تلو دغه کار هم کړی. او ستاسو په نظر چې آیا موږ تر اوسه په پوره ډول په دې توانېدلي وو چې مثلا خپل اوبه مهار کړو؟ نه توانېدلي، بالکل نه توانېدلي. زمونږ د سورتاق اوبه دغه د هغه چې باید دا ډیم جوړ شي افغانستان کې به هر ځای کې د خړوب وي د هغه مغسې پاتې دی. نور د زمونږ د پیش د درې ډیم یې جوړ کړه، اوس وایي دغه یې بند دی، وایي دغه انجینر تښتېدلی دی، خوله پرې دغه کړی دی، محرلاک کړی دی، هغه مغسې هسې فقط جوړ شو پاتې دی. مونږ د افغانستان په سطحه مونږ باید دا چې یو اتفاق یو اتحاد وکړو او د اسلامي امارت دغه وکړو، ملاتړی وکړو او دا هم داسې کار وکړي چې ټول قام زړونه خپل لاس ته کړي او یو اتفاق یو اتحاد شي. د اوبو په اړه خو نور څه ویل نه لري؟ د افغانستان عموم کې د سیندونو په اړه د اوبو په اړه سیندونو په اړه باید دې ته ډیمونه جوړ شي، بیا شریف مصرف نه شي، نور کارونه وشي، ویې نه شي دې ته ډیم جوړ شي. دا اوبه ولې پرې مصرف شي؟ باید دا چې دا داسې مصرف جوړ شي، دا یو اوبه بیا 10 کاله خشکری شي او هغه دغه نه کېږي. د اوبو په باره کې د هر څه ټوله نړۍ کې د زموږ هېوادوال ګوري څه وینا څه پیغام ورته لري؟ ټوله نړۍ کې زموږ هېوادوال دا وکړي چې خپل افغانستان سره مینه محبت پیدا کړي، یو اتفاق یو اتحاد یو موټی شي او اسلامي قانون او اسلامي دغه وکړي او نور یو اتفاق وکړي، یو اتحاد. ډېره مننه حاجي صاحب، کور ودان. لیدونکو، تاسو د کابل ښار تیمورشاهي سیمې انځورونه وکتل او دغه د تیمورشاهي د پله په نامه یادېږي. دلته دا دوه کوچني واړه پلونه دي چې تاسو یې په تصویر کې وینئ او له نیکه مرغه دلته دغه د کوی تلویزیون په نامه چې یادېږي یا د هندوکش دغه غر چې د کابل په منځ کې دی او د دې ترڅنګ دغه د اسماعي غر په نامه هم یادېږي او دې خوا دا بل غر چې تاسو وینئ دا د زنبورکشاه د غره په نامه یادېږي چې دا دیوال پکې ډېر لرغونی تاریخ لري، د زنبورکشاه د پاچا د وخت یا د شیر دروازې په نامه هم دغه غرونه او دغه سیمه یادېږي. تاسو وینئ د کابل ښار دا خړ غرونه هم سږکال ماشاءالله د دې ورښتونو د بارانونو له وجې له کابله شنه شوي دي، زرغون شوي دي. خپله تاسو په تصویر کې وینئ او د کابل سیند چې د پغمان د غرونو څخه سرچینه اخلي، د پغمان د درو څخه او هغه غرونه چې تل پکې واورې پرتې وي او دغسې بیا راځي او د کابل د ښار بېلابېلو سیمو څخه نورې اوبه هم ورسره ګډېږي. نو دلته د حاجي صاحب دی، له دې سره به خبرې مو لري. ستړی مه شئ، جوړې په خیر خیر اوسې. چېرته روان وې؟ په خیر. زه راغلی وم دلته ډاکټر ته دوا مې واخیستله او بېرته روان یم کوټې سنګي ته روان یم. کوټې سنګي ته روان یې. خدای دې شفا درکړي. څه ناروغي دي؟ زما د ملا تکلیف دی. د ملا تکلیف دی؟ ملا تکلیف مې دی. دا ولې ټکر مکر خو به دې نه وي؟ نه، دا بس موږ د کندوز ته ولایت یو او د امام صاحب د ولسوالۍ موږ د دهقانکاره خلک یو. ډېر درانه بارونه او ډېر درانه بارونه دي، وړي دي او ډېر دروند کار دی کړی. ډېر دروند کار مې کړی. کندوز ته تېره اونۍ زه تللی وم، خیر دشت ابدان ته امام صاحب ته تر افغانستان پولې پورې چې د شیرخان بندر دی که نه، تر هغې سیمې پورې تللی یم. واقعا چې د امام صاحب ولسوالۍ چې ده په زراعت کې ډېر پرمختللې ده او زیاتره خلکو ډېر ښه زراعت هلته مخته وړی. بالکل ماشاءالله، او هلته ډېر خلک ډېر کوشش کوي دغه زراعت په باره کې. خلکو دغه بل څه کاروبار هلته نشته که نه، غیر د زراعت کار نه. اوس مهال اوسېږي کابل کې؟ نو
اوس نن راغلم دا پرون ابل پرون راغلم کابل کندوز نه راغلی د کندوز نو په دې لاره کې به د سالنګ هم ستړی شوی ولا که نه ډېر زیات ولا لارې ډېرې ولا خدای سره ډېرې خرابې دي او فعل حال هم د سالنګ لاره بنده ده یو کس ملګری مې را روان دی او لاره بنده پرې ده لاره بنده ده که نه واورې به ډېرې شوي نه لارې هغه کوم سالنګ چې هغه لاره کومه په ښکلې هغلته جمس هغه ځای کې اوس بېرته خراب شوی ده هغه دغه په ښکلې ځینه را مخکې لږ کوم ځای چې دی او هغه ځای ډېر اوس خراب شوی موټر کې بند دي تاسو هم لکه چې په اصل کې بیا د کونړ یې ومونږ د کونړ خلک بیا په کونړ نه پخوا وختونو کې امام صاحب ته تللي وای بیا کندوز چاردرې ته راغلی اوس د چاردرې د کندوز د ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته تللي ښه ډېر ښه څنګه و کندوز نه 2 ورځې کېږي ته راغلی او تقریبا 15 شپږ ورځې کېږي زه د کندوز نه وتی یم څه تغییر خو نه و راغلی نه 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 انشاءالله بیخي همغه تنګ چې ته راغلی کابل ته پخوا په دې وخت کې راغلی وې لکه د غویي یا د ثور میاشت کې زه تقریبا 3 میاشتې مخکې م راغلی وم باران نه په دغې موسم کې دغسې ټایم کې لکه دا اوس چې د ثور میاشت ده پخوا وختونو کې نه وې راغلی کندوز کې خو هوا ګرمه وه کندوز کې هوا د روژه چې خلاصه شوله بس خلکو پکې چالان کړي اوس موسم بیرته لږ یخ شوی دی لږ یخ شوی او دلته ساړه نه دي دلته هوا دلته تقریبا ژمی حساب ده ژمی حساب دی که نه هلته بیخي قریب او د کابل سیند په اړه که راته وایي پخوا دې داسې لیدلی و چې داسې ډکې د اوبو دا داسې وچ پروت و دا ډېر زیات وچ پخوا دې څه پکې لیدلي و که راته ووایي په خواب کې داسې مردارۍ او داسې دغه پراته وي چې مسلمانه د خدای څه نه شم ویلی او اوس نو ماشاءالله ښې اوبه پکې روانې ماشاءالله داسې اوبه روانې دي چې ډېره مننه وخت دې نه نیسم حاجي موږ ته کوم خدمت په لیدو دې خوشحاله شو بس کندوز جان ته زموږ سلامونه او هر کله راتلی شي بس موږ لمبر واخلې او بس موږ خوشحاله اوسي موږ ته کوم خدمت موږ ته بس معلومات دي کندوز خلک ډېر میلمه پاله ټول افغانان میلمه پاله دي خوشحاله شو په لیدو دې ډېره مننه لیدونکو زموږ د حاجي صاحب و چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی و د امام صاحب ولسوالۍ ته مونږ څو ورځې مخکې تللي و تاسو به خپرونه لیدلې وي د دشت ابدان او امام صاحب او د دې ترڅنګ شیر خان بندر لیدونکو له کابل ښار څخه راووتو او دغسې راغلو د قرغې سیمې ته د قرغې میله ځای تفریحي سیمې یا د قرغې ډنډ یا بند ته راغلم او دلته هم ماشاءالله اوبه دومره ډېرې شوي دي چې زما هم څومره یاد ته راځي او زه قرغې سیمې ته راغلی یم دغه بند دغه ډنډ مې لیدلی دومره ډېرې اوبه مې پکې نه دي لیدلي خو دا لومړی ځل دی چې زه دلته د قرغې په سیمه کې دومره ډېرې اوبه وینم او ما اورېدلي هم دي چې د ورځو کې پارچاو شوی هم دی او د دې ډنډ یا د دغې بند اوبه خوشي کېږي خوا د کابل ښار په لور او دغه ځای به هم تاسو ته در وښیم شاید تاسو تر اوسه نه وي لیدلی چې د قرغې د بند ته دې ډنډ ته اوبه د کوم ځای څخه راځي لکه دغه د سرچینې یوه نښه ده
چې دا ویاله تاسو خواته ګورئ او دغه فواره یا شرشره چې تاسو وینئ دا د پغمان د غرونو څخه داسې د ویاله په شکل اوبه راځي او بالاخره دلته د ډنډ ته ځان را رسوي چې تاسو تصویر وینئ او دلته بیا د قرغې بند کې یو ځای کېږي د ډنډ ته ښکته کېږي او د دغې اوبو له کبله دا د قرغې بند یا دا ډنډ مدام دغسې ډک وي او تاسو وګورئ چې څومره اوبه ډېرې شوي دي سږکال. نو دا وګورئ حتی دغه پایې چې تاسو وینئ د برق دا کوچنۍ پایې د برق چې تاسو وینئ دا پخوا دلته اوبه نه وي او خلک باد ته ښکته هلته اسونه ځغلول د دې تر څنګ ته موټرونه به ښکته کېدل خو سږکال چې زه وینم واقعا اوبه بېحده ډېرې دي او حتی دا پایې هر څه پکې په دې اوبو کې پټ شوي دي او پخوا تقریبا هغلته هغه مرغان چې تاسو وینئ دغې ځای پورې به اوبه وي او ښکته به وي او سږکال نو ماشاءالله ښه پورته دي. د کابل د قرغې بند دی ډنډ دی او دلته حاجي صاحبان راغلي دي د هلمند ولایت څخه د کندهار څخه د کندهار ولایت څخه راغلي او له دوی سره به هم یو څو خبرې اترې ولرم. بیا هم ستړی مه شي حاجي صاحب جوړ په خیر صحت دی ښه دی خیر سکان په خیر تا نوی کال ښه ژوند په خیر سه وروره ډېره مننه حاجي صاحب پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژني. نو بس موږ د کندهار څخه راغلي یو مېلمانه دلته نو غوښتله مو چې د قرغې بند ووینو نور بندونه مو وکتله نو دا هم انشاءالله ښه بند دی. نو اولین بند خو د کجکي دی دوهم بیا د کندهار ولایت د دالې بند دی بیا نو سروبۍ او نغلو دا دی اخري بند دی په داسې میانه دغو کې دا بند دی نه راغلی وي د دې لپاره چې بندونه وګورئ لیدنه یې وکړي منظره یې وکړي منظره وکړم دا ولس وګورم چې دا ولس خوشحاله دی نه دی دا بعضې خلکو پیشګویانې کولې ول خلک به داسې په 2024 کې ختم چې نه به یو څاک اوبه نه به شی نو د الله رحمت یې هیر و د الله د رحمت نه امید وه نو الله داسې ناببره داسې رحم پر موږ وکړي چې هغه موږ نه پارځو نو دا شکریه غواړي د الله جل جلاله دربار ډېر لوی دی د الله د رحمته به ناامیدي په هېڅ وخت کې نه کوو نه بلکل هېڅوک پرې نه کوو نه دا د هېڅ چا په وسه چې یا باران ودري یا وکړي غیر د الله نه دا خبرې چې الهي دي دا ګرد په لوی محفوظ کې نوشته سوي دي هره ورځ ورته نښانې سوی ده چې په دغه ورځ به داسې کېږي په دغه ورځ به پیدا کېږي په دې ورځ به مرې په دغه شي به مرې په دغه شي به رغېږي. اول ځل دی چې د قرغې بند ته راغلی نه پخوا هم راغلی یم بیخي د ډېره وخت څخه زه د داود خان په وخت کې لا زه راغلی یم په هغه وخت کې لا داسې نه و فعاله د جمهوریت په وخت و د اوس په وخت کې نو ډېر ښه فعاله دی او ډېر ښه منور دی. نو پخوا دومره اوبه دې پکې لیدلي وو ما خو چې پخوا څومره مې یاد ته راځي او زه قرغې لور ته راغلی یم دومره اوبه مې پکې ډېرې نه وي لیدلي. دا خو یو برکت الهي دی او بل برکت د امارت اسلامي دی چې خپل حدود یې جاري کړه نو الله خپل رحم پر ده وکړي پر دې ملک باندې په کوم ملک کې چې حدود جاري وي الهي حدود پر هغه به د الله رحم جاري وي وروره نو چې الله ته سم شو انشاءالله د الله خزانې ډکې دي بلکل چې وسیله یې رحم یې کشت خون یې غلا و شراب و زنا و بواتت دا شیان نه نو الله پر هغه ملک باندې رحم کوي. بلکل همداسې د حاجي صاحب د دې په اړه راته ووایي څو ورځې کېږي چې راغلی دلته کابل ته او کومو ولایتونو کې نور وګرځېدي؟ ولایتونه ډېر ولایتونه ما غوښتي دي ننګرهار مې غوښتي دي لوګر مې غوښتي دي بدخشان مې غوښتي دي په دغه سفر کې هلمند مې غوښتي هلمند ډېر تاواني دی په دې دغه کې بارانو کې ډېر مخلوق یې تباه
و ژړۍ و د هلمند و کندهار و سپین بولدک بیخي در دغه لاندې و فشاراتو لاندې و خو بیا هم دا نړیوالو دغه ولس چې دی دغه ورسره کوي کومک ورسره کوي در خپل وسه و در خپل توان نو موږ ډېر په خوشحاله کېږو په دا چې ولس خوشحاله وي موږ خوشحاله بالکل ډېره مننه حاجي صاحب دلته به دې بل حاجي صاحب سره هم خبرې اترې ولرو ته څنګه حاجي صاحب جوړ یې صحت دې ښه دی ته هم د کندهار څخه راغلی ډېر ښه کندهار کې څنګه وه سړه وه ګرمه وه خو نو ډېره معتدله وه او بل دغه بارانونه وه ژلۍ هم پکښې وسولې بارانونه پکښې وسوله کاسې ډکې شولې اوبه رود را پارچاو شو ښه رودونه سیندونه راغله او ډېر خوند یې وکړي دا مخلوق ډېر ناامیده و خیر خدای تعالی رحم خو نو بیا جلا دی بالکل نو د خدای تعالی رحم چې پر ملک باندې وشو نو امید والات شته چې پر نور مسلمانان هم رحم وکړي همداسې ده بل چې بیا شریعت په هغه ملک کې جاري شي بیا رحم الله پر کوي پر هغه باندې چې شریعت نه په عمل کې بیا رحم الله نه پر کوي پر بندي بالکل په موږ باندې شکر دی اسلامي امارت راغلی دی الله یې موږ بیا دی نه کوي دی بیا موږ خدای نه کوي خدای تعالی یې قایم و دایم ولري چې امارت اسلامي خدای تعالی راوستي موږ په ملک باندې الله پاک موږ د دې سره وساتي امین ان شاء الله قرغې ته د لومړی ځل و چې راغلی که نه یا یو ګټ بل راغلی یو ځل مخکې راغلی یو ځل مخکې هغه ځل هم دومره اوبه وي یا هغه ځل دومره اوبه نه وي هغه لږ وي دا ګټ خو نو چې دي دا خو ډېرې دي که نه خوند یې ترې واخیسته ډېر که نه یا ډېر خوند د وطن د آبادي څومره خوند لري نو ولې نه لري ډېر خوند لري که نه چې هر ځای کې اوبه بهیږي ښه خوند لري هم خوند کوي هم خوند لري او بس په دې هیله چې د خیر دی وي که نه ډېره مننه په لیدو مو خوشحاله شوم حاجي صاحب کور مو ودان خدای په امان ښه وخت کور مو ودان ژوندي اوسئ دوستانو دا حاجي صاحبانو چې د کندهار ولایت څخه راغلي وو دلته د قرغې بند ته او خپل نظرونه یې وړاندې کړل تاسو یو څو تصویرونه در سره وګورئ زه غواړم هغه لور ته هم لاړ شم او د دې ډنډه مکمل تصویر تاسو ته رانیسم درنو لیدونکو تاسو د کابل ښار د تیمورشاهي سیمه او د دې ترڅنګ د قرغې ډنډ یا بند مو وکتلو په دې خپرونه کې او ما پیل کې د قرغې د بند هغه سیمه تاسو ته ښکار کړه د هغې لوري څخه مې تاسو ته د دې بند د دې ډنډ انځورونه تصویرونه راواخیستل او اوس راغلم دې بل لور ته یې له دې زاویې څخه هم تاسو د قرغې ډنډ یا دا بند وینئ چې ماشاءالله دا اوبه پکې همداسې څپې وهي یو څو خبرې به په دري ژبه کې هم زه وکړم چې زمونږ بیا دري ژبه کې کوم وطنداران چې زمونږ خپرونې ګوري کله کله گیله کوي چې ته ولې په دري ژبه کې نه غږیږي دوستای عزیز آمدیم به ساحه قرغه بند قرغه جایی که یک جای بسیار مشهور و تفریحی برای کابلیان است و زیادتر هموطنان ما حتی از دیگر ولایت‌ها هم به این ساحه می‌آیند در اول شما تصاویری از شهر کابل از ساحه تیمورشاهی را دیدین و بعد از اون ما آمدیم به سمت قرغه و کوشش ما این بود که امروز دیگه امی بند قرغه را ډنډ قرغه را براتان به شکل درست نشان بدیم در تصاویر و همچنان با هموطنای ما گفتگوهای داشتیم ماشاءالله این در بند قرغه هم آب بسیار زیاد شده و حتی در این روزها دیگه پرچاو میشه
و دریای کابل نیز شما دیدین که در دریای کابل همچنان او بسیار زیاد شده بود و به شهر کابل یک زیبایی خاصی را در روزا به تحفه داده. په دری کې نو زه دومره خاص له بده مرغه چې ژبه مې نه ګرځي، هر څه کوشش کوم، خو بیا هم په دې هیله چې زموږ دوستان پې پوه شوي وي. نو دوستانو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د کابل له ښار څخه او د قرغې د دې ډنډ او د دې تفریحي سیمې څخه مو خوند اخیستی وي او د دغې اوبو د څپو څخه مو خوند اخیستی وي. بس د دغسې یو آباده سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.